السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه د مراد په باره کې دی، د فاطمه ګل خاوند مراد. تاسو دا ورکوټ شان کلیپ هم په سټارټینګ کې صحیح کړو چې دې نو څه وایي، وایي الله نه دوا غواړم چې الله پاک دې داسې ښکلي باران وکړي. نو الله پاک نه دوا خو غواړي چې داسې ښکلي باران وکړي، دا نه وي چې الله پاک دله د نکاح هدایت درکړي، دا چې کوم ښځه خپله ګډې نو دا کار پرېږده، نو دا دوا نه غواړي الله پاک نه. او دې وخت مزې به ولې نه کوي، ولې چې دوبۍ نه د ښه شوړه دې راوړې د ځان سره او ګرځې را ګرځې. نو ظالمه دې بارانونو ته ګوره، دې سیلابونو ته وګوره، د الله پاک ګیره په زړه کې پیدا کړه. شرم دله نه درځي چې دی نو دا بارانونه کېږي، دا سیلابونه راځي، دا څه وجه سره هم د دې وجه سره راځي چې انسان ګناهګار دی، ګناه باندې ګناه کوي، ګناه باندې ګناه کوي. او الله پاک موقع ورکوي انسان له څه پته لګي دا چې دی نو دا عذاب وګوري او دا امتحان دی ډېر سخت. نو الله پاک وایي صبر وکړه، څه پته لګي دی د ده په زړه کې یره راشي او دی دا غلط کار پرېږدي. نو الله پاک دله موقع درکوي، نو دې نه ضرور فایده اوچته کړه او د غلط کارونو نه بعد راشه، بس ته نور خپله ښځه مه ګډوه او د شوګانو ته یې مه بوځه. لږ شان ته چې دی نو شرم کول پکار دی. نو شرم وکړه، غټه تنه دې نیولې د پراپرټي چې کوم دا ګاډي روډه نو بس دا کاروبار درله ښه دی که نه، دا په ګاډو والا بزنس کوه، پراپرټي ډیلر نو رنټ یې کار هغه دا درله ښه دی. او باقي چې دی نو دا د فاطمه ګل باندې چې کوم دا ډانسونه کوي نو دې نه اوس کلار شه، دا د څه خوند نه کوي. نو بس دوستانو زما د مراد دا میسج دا پیغام و چې څونه ښکلې ویډیو وه او څونه ښکلې خبرې کړې وه، بس الله پاک وله چې دی نو د نکاح هدایت ورکړي او د غلط کارونو نه باز راشي. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام و. که ویډیو کې ما څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان، والسلام.